پاکستانی فعالان ادعا کوي چې یو ځل بیا ایوا خان تر خپل کنټرول لاندې راوستی دی، خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې ایوا خان ورته د سر حیثیت لري. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. په ټولنیزو رسنیو کې یو ځل بیا داسې معلومات خپریږي چې ګواکې ایوا خان د پاکستاني پوځ لخوا قبضه شوی دی. له هغه راهیسې چې افغان سرحدي ځواکونو د پاکستان لخوا پکتیکا کې د بمبارۍ په انتقام کې فرضي کرښه کې په څو نقطو کې د پاکستاني پوځ پوستې تر برید لاندې راوستی. د دغه هیواد ګڼ شمېر فعالانو کمپاین پیل کړی او ادعا کوي چې ایوا خان یې نیولی دی. ایوا خان د افغانستان لپاره یو تر ټولو مهمو ځایونو څخه دی چې له امله یې افغانستان له چین سره نښلولی شي او هم یې پاکستان د تاجکستان سره بیره له څو نورو هیوادونو څخه هم د ګاونډیتوب څخه بې برخې کړی دی. یوې پاکستانی ټویټر کاروونکې مریم اکرم لیکلي، په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه دي چې پاک پوځ ایوا خان په خپل کنټرول کې اخیستی. اوهو، دا راپورونه بالکل سم دي، ټول پاکستان ته د مبارک وي. یو بل پاکستانی تایید شوی ټویټر کاروونکي هم لیکلي، ایوا خان د پاکستان په قبضه کې دی، نوی ګاونډي هیواد تاجکستان مو مبارک شه. بلخوا بیا د جنرال شیرزاد په نوم یو افغان ټویټر کاروونکي لیکلي، د ایوا خان په طرف قدم ایښودونکی به اول زموږ له سینو تیریږي، بیا به د ایوا خان نیولو خوب ویني. بېغمه اوسئ افغانانو، تاسو خپل خوبونه کوئ، موږ د دې ځینو په مذهب ښه پوهیږو. د سید جمال آغا په نوم یو ټویټر کاروونکي لیکلي، ایوا خان د افغانستان لپاره د سر حیثیت لري، تر څو چې زموږ پر بدنونو سرونه خوندي وي، د افغانستان سر به هم خوندي وي. که څه هم د افغانستان اسلامي امارت په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو پخوا هم یو ځل دغسې اوازې وي چې په ځواب کې یې د افغانستان ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي و چې ایوا خان د افغانستان لپاره د سر حیثیت لري، تر څو چې زموږ سرونه وي، تر هغې به د افغانستان دا سر هم خوندي وي. ایوا خان د افغانستان دپاره د سر حیثیت لري، تر څو چې په موږ سرونه پورې وي، د افغانستان دا سر به خوندي وي. ښایي ستونزمنه وي چې پاکستان د ایوا خان دغه مهمه سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي، خو د دغسې اوازو خپرول تر ډیره د افغانستان ولس او حکومت ترمنځ فاصله پیدا کول دي. پاکستان تل هڅه کړې چې افغانستان کې د مخامخ جګړې پر ځای خپله ناوړه پالیسي پلې کړي، د ولس او نظام ترمنځ شکونه او فاصلې پیدا کړي او بیا له دغې موقع دوی ناوړه استفاده پورته کړي.